ځانم د جهنم نه اوساتا بچیم د جهنم نه اوساتا او د آخرت او د قیامت پورز د الله د ادریدون ویریگا دا مال ننشتا سبا نشتا دا دولت دا بتاس در سرئی پا دی دولت غرور مکوا پا دولت باندې نشه مکوا ډیر مالدارا پا یوش پاکی اللہ غریبانان کل او ډیر غریبانان پا یوش پاکی اللہ مالدار کل تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بادشاہی چی چالا اللہ ورکی دا دا اللہ خو خدا سونگ چی دا بادشاہی دا تخت نا غرزی دا دا اللہ خو خدا ندا زما استا وجود دا زما استا دا اختیار لان دے نزما استا دا زندگی دا زما استا دا اختیار دا نستاو زما مال دا زما استا دا اختیار دے اختیار دا اللہ دے مرضی دا اللہ دا چاہت دا اللہ دے غختن دا اللہ دا خوخ دا اللہ دا کم وقت کی دا نا اخلی و کم وقت کی در کئی دا پرونا پوری دا شام بشار الاسد دا شام وزیر اعظم دے و دا شام صدر دے او چکل اللہ دا تخت نا غرزاو نو آغا خلق چس پاک دا ہوئی حکومت کے او صدارت کے او دا ہوئی خبر او دا ہوئی غرور او دا ہوئی نشا دا 100 کالنا مسلسل ناروانا دا لیکن کلچ اللہ غختلا چستا دا بادشاہی تخت الٹا کوما نو پا گنٹو کی تیواز نستو پا گنٹو کی دا تخت نرا غوزا پا خپل وطن کی پا کم وطن کی چی دا اغا پا اشارہ باندی با خلق گڑیدل لوی طاقتونه مد اغه اشاره ته منتظرو په لکونو خويند مېندې پتی خانو کې په جیلونو کې بندې کړي وي ناس خلق داغه په حکم باندې تی خانو کې او چې د هغه په ځوانۍ کې د نشوي له بوډاواله کې تی خانو نروته دا سي مېندې چې دا غوي په تی خانو کې اولادونه شوي دي اولادونه زلمی شوي دي دا سی خلق چه داغا پا عدر باندی جیل تا دن نشوی دی او بے دا غوی چه کم نے پا لسو شلو پا پندیش کالا کی نور ندیلی دلے اگا چه زانتے زورور ویلے اگا زانتے چه دا قوت خاون ویلے اگا زانتے چه دا طاقت خاون ویلے اگا وین چه دا پوج زما پا اختیار کی دیں دا حکومت زما پا اشارہ چلی گی دا ملک زما پا اشارہ چلی گی اگه د اشاری خاون په خپل ملک چې په کم ملک کې به د هغه په اشارو خلق کې ناصل پورته کېدل په خپل ملک ولا د شپې د سر د پټېدو ځای نه ملاوي دې د وجې نه انسانه ته ډېر کمزور یې خلق الانسان ضعیفا الله وی انسان میں کمزور ہے پیدا کرے انسان پیدا کمزور ہے نے دا انسان زندگی دا محدود دا لا محدود زندگی نہ دا معلوم زندگی نہ دا چلے بیٹھے مقرر دیں ندام نشتا پلار بروانی گاڑے بدی اوئی لار بشی ختم بشی پلار بروانی دیوال برباندی را پریوزی پکور کی بکٹ کے ناستے روٹائی بخوری دا هوائی گولین شکار بشی دا زرس دلکن بری بنشی یون اڑائی دی دا ساب برک باندی لارلا نستا دا زندگی خاتمہ بوشی دید وجہ انسان تا دا کبر ضرورت نشتا پیدا دا سنئی خلق من ماء دافق من نطفت امشاج دا گندو بونا پیدائی دوزل پا گندلار روتے دا گندگئی پلار باندی دوزل چکم دے تراوتے یوزل دا گندگئی پلار دمور رحم تا او بے دمور دا رحم نا دنیا تا زمین عزت مند دوان ازل چی تراوتے ستاد پیدائش او ستاد تخلیق دا گندگئی پزے شوے دے ستاو زمان سا اوقات تی
ستاو زما څه حیثیت ته؟ الم یک نطفه من منی یمنا، موتا نه خلکو کرکه نه کوله چې تو زه د نطفې په صورت کې خلکو به کرکه کوله، کپلو سبوله کې دي مونځ به پې نه کېنو. اوس انسانه د دې باوجود چې ته د خدای دعوه کې، نو خدای خپل خدایان کې ځان سره شریک نه مني. الکبر ردائی، الله وی لویواله زما صادر دی، لویواله کبر دا زما صادر دی. د الله د لویوالی صادر د الله سره خای چې هغه رب دی، هغه خالق دی، هغه مالک دی، هغه زورور دی. داغه په وړاندې د ټولو خلکو بادشاهانو بادشاهت دا صفر دی. زمکه ته یو خدا به مجال شتا چې زمکه چې کوم نه حرکت بند کی. غر ته وی ډانډر شا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، غرونه به ډانډر شي د مالوچو د غونډاري په شانته به والوزي. اوبو ته وی ختم شا، په سمندر په دریاب کې به اور ولګي، دریابونو نظام به ختم شي. چې اسمان ته وی پریوزا، اسمان به ریزه ریزه شي. نور ته وی د مغرب نه راوخیجا، مجال شته چې دا د مشرق نه راوخیږي. چې ورځ ته وی ودرېږه، مجال شته چې ورځ چې کوم دی دا به شپه شي. شپې ته کو ویلې چې ودرېږه، مجال شته چې شپه ورځ. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. زورور ذات د الله دی، طاقت والا ذات د الله دی. الله دا نه خوښي چې د الله په بڑای کې څوک ځان د الله سره شریک جوړي. موتا د الله بندگان یو، موتا مخلوق یو، خالق الله دی. اوس د آخرت زندګۍ د پاره موت له الله دنیا را کړی دا. بندا د دنیا زندگی می درکړه، کو زما د چاہت مطابق زندگی تیرې کیږي به هغه څه چې تا خوښه ده، او کو د خپل چاہت او د خپل مرزي زندگی تیرې نو کیږي به هغه څه چې زما خوښه ده، خو تا به په خپل چاہت کې رسوا کوم. دې د وجنا دنیا کې چې انسان د الله سره تعلق جوړي، الله په معمولی خبرو رضا کیږي. الله په معمولی خبرو رضا کیږي. وړو خبرو باندې الله رضا کیږي. د یو غریب په سر شلیدل صادر دی، نه مې صادر په واچوا، الله پاک په دې خوشاليږي. یو مجبور دی، داغه د مجبورۍ نه غلطه فائدہ ماخلا. زمون چې کله مجبوری شي نو یو بل ته وی چانس ته چانس، الکه راځه د چانس ځای دی، دکان دی د چانس ته، سړی پتنګ دی، مجبور دی. مونږ او تاسو د الله امتحان ته چانس ویو، دا ستاسو زما امتحان دی چې ته د مسلمان سره سم معامله کې. تا ته آخرت مخې ته شته کو نشته، ستا قبر تا ته یاد دی کو نه یاد. نبی علیہ السلام میں فرمائی لذت ماتون کی شیز لره ډیر یاد ساتي، او لذت ماتون کې شې دی مرګ دی.